السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. څنګه تاسو ته تاسو مرګري اشاره کول لري نو د لاندې بر سټیج نه اشاره مې درته ځکه نه کولې چې خراته نه لګېده نو بخښنه. شعرونه به وایم دا راکوئ مې صرف شعر واورئ ځکه مې فکر په جذبو کې ګرځي ستا تصور مې په لیمو کې ګرځي نیازکه ځکه مې فکر په جذبو کې ګرځي ستا تصور مې په لیمو کې ګرځي دلته د ورځې په رڼا کې راځه هغه خو غله وي چې په شپو کې ګرځي دلته د ورځې په رڼا کې راځه هغه خو غله وي چې په شپو کې ګرځي دوی کرنا د شونو امن مونی دوی به مړه کېږي چې تیارو کې ګرځي دلته شپونکي د دې نه دی خبر دلته لیوان ګډو بېزو کې ګرځي دلته شپونکي د دې نه دی خبر دلته لیوان ګډو بېزو کې ګرځي لیواله دلته نظام ټول بدل دی ړانده میان خړو اوبو کې ګرځي زما د مات زړه په خندا پوه شه زما د مات زړه په خندا پوه شه لږ غوندې ما سره اشنا پوه شه نیازکه زما د مات زړه په خندا پوه شه لږ غوندې ما سره اشنا پوه شه که په مینت وي مانه نه ده پاتې که په دولت وي دا بابا پوه شه که په مینت وي که په مینت وي مانه نه ده پاتې که په دولت وي دا بابا پوه شه زمونږ په منځ کې دې څوک نه راځي بس مونږ پوه شه او دا پوه شه زمونږ منځ کې د څوک نه راځي بس مونږ پوه شه او دا پوه شه دغه بلا دغه باچا راوستي دغه بلا دغه باچا پوه شه دغه بلا دغه باچا راوستي دغه بلا دغه باچا پوه شه قربان شم منم کوم دغه بلا دغه باچا راوستي دغه بلا دغه باچا پوه شه دا دلګان یاران اخر تکا لیواله دغه سره بیا پوه شه دا دلګان یاران تکا دا د لګان یاران اخر تکا لیواله دغه سره بیا پوه شه ډېره زیاته مننه کومه څه شعرونه وایم بیا نظم وایم نه دا راته ډېر ګران دی دا ورته ګورې د مینې نه وایم ښه تاسو ټول ته دې معلومه وي چې دا ماته ډېر ګران دی دا انور خیال دا زما ډېر ماته نږدې دي او دا ټول نیازک خان هم د چا مینې له انجام دې سړی نه اخلي رخصتونه په ماښام دې سړی نه اخلي ډېر بې وسه شي سړی په ځینې وخت کې امیر صاحب ډېر بې وسه شي سړی په ځینې وخت کې د چا ډېر بې وسه شي سړی په ځینې وخت کې د سړي نه انتقام دې سړی نه اخلي که په قدر وي په غر دې سړی واوړي که بې قدره وي یو ګام دې سړی نه اخلي که په قدر وي وایم که په قدر وي په غر دې سړی واوړي که بې قدره وي یو ګام دې سړی نه اخلي بعضې نیم پسې لیکلی سړی پرېږدي د دې بعضې نیم سلام دې سړی نه اخلي بعضې نیم پسې لیکلی سړی پرېږدي د دې بعضې نیم سلام دې سړی نه اخلي که د چا د لاس خوږو نه څوک یېرېږي نو د چا د لاس نه جام دې سړی نه اخلي دې ساده لیوال ته ووایه یارانو د یو چا نامه مدام دې سړی نه اخلي د یو چا نامه مدام دې سړی نه اخلي دغه کاغذ د ملګرو راکړی چې دغه ورکي ووایه چې په سخته کې پکار دی هغه پلار دی چې په سخته کې پکار دی هغه پلار دی چې د هر څه ذمهوار دی هغه پلار دی چې ښکلا د کنډر کور ده هغه مور ده چې ټول چت پرې ایثار دی هغه پلار دی چې ښکلا د کنډر کور ده استاد محترم چې ښکلا د کنډر کور ده هغه مور ده چې ټول چت پرې ایثار دی هغه پلار دی چې لوفر دی لیونی دی هغه زوی دی چې بیا هم دعویدار دی هغه پلار دی چې لوفر دی لیونی دی هغه زوی دی چې بیا هم تابعدار دی هغه پلار دی چې نه بد دی او نه ښه دی هغه تره دی چې نه بد دی او نه ښه دی هغه تره دی چې سم ښه دی او سم یار دی هغه پلار دی زمنم د مټو زور دی سکه ورور دی د لیوال چې پې جوړ کار دی هغه پلار دی ډېر مننه کوم دغه نظم درته وایم پته نه لګي چې څو ستا فرمایش اخیره کې کومه فکرته ښه پته نه لګي چې څو پته نه لګي چې څه په دې سترګو مې تیاره ورڼا ورځ را باندې شپه وه
په ناکامه زندګۍ کې د ناکامه ژوند کیسه وه داسې کومه کشاله وه چې زما په وس کې نه وه چې د ستا نه دې جدا شم نه بیخي مې خوښه نه وه چې د ستا نه دې جدا شم نه بیخي مې خوښه نه وه ښه نو چا نه مرور شو او د چا نه ګیله وکړو که اسمان تندر ګزار کړو د اسمانه ګیله وکړو که باران مو کاله رنګ که د بارانه ګیله وکړو مونږ کې څوک دی ملامته او د چا نه ګیله وکړو مونږ خواران چې کله تنګ شو نو جانانه ګیله وکړو ګینې مونږ د چا د څه یو په مثال لکه واښه یو څوک مو څه کوي جانانه که وو که نه یو نه یو چې دا بریغ یو قسم دی ښه د زړه در نه خفه یو بس د ستا نه پرادې خوا نه د بد او نه د ښه یو نه مو کار او څه روزګار شته بس په کلي یو پراته یو مونږ مینه څه کوله خو بس لږ غوندې دوکه یو اوس دې مخکې الله خیر کړي بس د ځان سره اخته یو زلیواله کیسه ختمه زلیواله سرچپه یو زلیواله کیسه ختمه زلیواله سرچپه یو دغه یو نظم